معزز علماء کرام اور دنی مجلس حاضرین مسلمانان ورنو گران قدر علماء کرام تشریف فرما دی باغی کی زمان در اسقاط و علاقے مشر عالم محترم حضرت مولانا محمد نثار سے دیدہ مجلوم اور زمان در برادر محترم خطیب اہل سنہ اور دگن شمیر و کتابونو مصنف و خصوصاً شارح مسلم حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی سے شیخ الحدیث دامت برکاتہم برخوردار محترم جناب حضرت مولانا محمد قاسم سے حفظہ اللہ تعالی ورعاه اور ہمارے گران قدر محترم اور جناب حضرت مولانا مفتی تقی بادل سے حفظہ اللہ اور مجلس روح روان محترم جناب حضرت مولانا محمد عادل سے ڈاکٹر تشریف فرما دی اور گن شمیر دا ملک و سطح لوی علماء کرام انشاءاللہ رسول کے میں اسو خبر دا تعرض کوما ما در حقیقت دیر مخ کی دا ٹیپ بلچالا پہ خبر کے ورکل دری ٹیمانا نچاہشت میں دما دیر گرام قدر رول نے حضرت مولانا مفتی صفی مادر سے محترم غیر آتے ہوئے جماع خودوی سرستا پسر وعدہ کردے تیرا دے گا نبیہ میں اغیدہ سے درخواست سکر ناغینہ میں پیو طریقہ کہ میں اغینہ مصطفی نسی دان خلاص ضرور وقت منزل قریب کی دن کے دے اور دے موقع پر مناسبت دا مختصر یوسو خبر افسو دا دینانا اجتماع تعلق دا ختم نبوت سر ختم نبوت سے شیر یو خدانون نن دا عام و خاص و خلق و فجب روان معشومان و نوی و زنانا و نارینا ٹولوی ختم نبوت جلسہ دا و ختم نبوت دا سے شیر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت دے گوئے او دا حضور پاک اگر صفت دے کہ دا ایمانیات و دا عقائد سر تعلق دے دا حضور پاک دام صفت دے کہ پیغمبر مبارک عربی دے دیم صفت دے کہ ہاشمی دے دیم صفت دے کہ قریشی دے اللہ پا قرآن شریف کے اوصاف نورم ذکر کری دی بشیر وطویلے نذیر وطویلے دی رؤوف ویلے دی رحیم ویلے اور پا حدیث کم دا رسول اللہ مبارک کل خشت صفتنا دا جسم اور دا جسد اطہر رانگلی دی داغی دا مرگر رانگلی دا صفت دا ختم نبوت کے پیغمبر خاتم النبیین دے او خاتم المرسلین دے دا صفت دا عقیدی سر تعلق دے سیکھیں ہم اللہ منو دا اللہ صفات کم منو او کہ صلیب اللہ منم صرف یو صفت دا خدای نمانی دا مومن نوی لکے نیوی دا اللہ منم وعلم نمانم کافر دے دیوی دا اللہ منم خدا اللہ قدرت نمانم دا کافر دے دیوی دا اللہ منم خدا اللہ دا صفت کے لئے بصویر دے لدن کے دا نمانم سمیع دے وریدن کے دا نمانم نو جتوے خدای مانے ہوں دا صفتوں کے یوم نمانے نو تا دا ایمان اخلاص ہے کافر نو قدائے کہ پیغمبر مبارک مانم او کل وجود مانم
او دا مانم چې بابا کې پیدا ده او دا مانم چې عبدالله او د بیبي آمنې بچی دی او د عبدالمطلب مسیح دی او دا مانم چې جهادونه یې کړي دي او د مکې نه مدینې ته تشریف وړی دی خو دی نه مانم چې امت ته دعوت د دین ورکړی دی نو دا کافر دین خو نشي پټولی که وایي دی نه مانم چې دی خو نبي دی خو رسول نه دی رسالت بیا نبوت کی او خاصه مرتبه نو دا کافر دی او که دا معنی چې دا ټول منم خدا نه منم چې قرآن ورته نازل دی نو دا کافر شو او که وایي دا هم منم چې دی پیغمبر دی نبی دی او دی رسول دی امت ته دعوت هم ورکړی دی مبلغ او معلم او داعی د امت هم تېر شوی دی خدا نه منم چې اخیري پیغمبر دی نو دا مسلمان دی سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی گناہ کرتا تو چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی بھلا تب کیا کہوں گا میں بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں او ایمان پہ فرض دے واجب دے او کسوک انکار کئی ایمان نخلاص او خارج دے تو دی صفت تعلق داخلی سر جو لیکن دی صفت مقصد سے دے رو دی مقصد دا دے میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی گناہ یو سړی وي حضور پاک رسول نه دی دا کافر دی او کته وي دا سړی خو ټیک وای دا هم کافر دی خاتم النبیین او خاتم المرسلین څه معنا ده چې دی د دې ټولو پیغمبرانو سیل مهر څه وایي سیل ورته وایي سیل په یو بوتل باندې د کوکاکولا یا د بنډا یا بل د پاسه یو شی لګېدلی مونږ ورته وایو هلکه دا سیل بند دی د هغې دا مطلب دی چې دې کې د بار نه نه څه شی داخلېدي شي او نه ترې څه شی وتي شي دا سیل دی دا مهر د کمپنۍ لګېدلی او که دا مهر پې نه نو دا بازار کې چا جوړ کړی دغه رنګې حضور پاک د ټولو پیغمبرانو سیل دی سیل بس د دې نه پس څوک هم د پیغمبرۍ په رتبه کې نه داخلېدي چې نه دعوت وولی شي او چې کوم دي هغه دي هغه ته وتې نه شي ځکه یو حدیث کې راځي وایي د ما او د نورو پیغمبرانو مثال دغه بلډینګ دی یو سړی خشته محل جوړ کړي په اکملها واحسنها واجملها او ډېرې ښکلې کړي الا موضع لبنه د یو خښت دی پکې پرېږدي یو سړی تاویږي په احسنها څه ښکلی بلډینګ دی اجملها څه ښکلی بلډینګ دی لولا که دا موضع دا ځای د دې خښتې پکې نه وي دې سره ناقص دی رسول الله مبارک وایي انا موضع تلک اللبنه وایي د دغې خښتې ځای دی د پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره دی د بلې خښتې ځای پکې نشته زمانو چې څوک د خدای په لویه صفت کې ځان وردننه کوي د خدای په دې خاص صفت کې نو دا د خدای غټ دشمن دی او که څوک د پیغمبر د دې ختم نبوت د دې نبوت په صفت کې ځان وردننه کوي چې زه پیغمبر او حضور پاک خاتم النبیین نه دی قسم دې د ده نه غټ دشمن د پیغمبر او د خدای بللی وحشی ابن حرب چاچه حضرت حمزه رضی اللہ عنہ په احد کې شهید کړی او څنګه یې شهید کړی ډېر زیاتې شوی حضرت حمزه سره د حضور پاک تر سره سید الشهدا سینه یې ولښلولې وه او د حضرت حمزه نه اینه رایستې وه او زړه یې رایستې وه او هنده یو ښځه وروسته مسلمانه شوه د ابو سفیان بیبي وه د عتبه لور وه د شیبر ویره وه د ولید مور وه هغې هندي
دا حضرت حمزه په دغه کینه باندې او په زړه چکونه ولګول چې دا به زه تېر کړم خو تېر یې نه کړي چې ورټی کړل او د حضرت حمزه نه یې غوږونه پرې کړي پوزه یې پرې کړې وه او شونډې یې ترې پرې کړې وې وروځې سترګې یې پرې کړې وې او هغې نه یې تار کې یې بیل جوړ کړی و نږدې غاړه کې یې جوړې وګنډېده دا ټول د وحشي د برکت د وحشي ابن حرب واقع کله بخاري شریف کې هم صحیح راځي وحشي وایي چې کله مدینې منورې ته رالم حضور پاک ته ور مخامخ شم وی ما ته وی انت وحشي ته وحشي ما وی او نعم زه وحشي وی بیا راته فرمایي انت قتلت حمزه تا وجلی دی حضور پاک په قسم په خدای ډېر دړمنو په حضرت حمزه اعلان یې وکړ وی زړه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم او په دقسې په دې میدان پروت دي تک چوک لکه په سرمن چې غوښې پرتې وي داسې قیمه قیمه پروت و ارمان چې دې ښخ نه کړم زړه مې غواړي خو بیا به خلک مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوم زړه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم چې د قیامت په ورځ نور خلک د قبرونو نه راپاڅي او زما ډاکټره د حیواناتو او د مارغو د خېټو نه راوځي او خدای ته مخامخ وکړي بیا به خلک مړي نه ښخوي ډېر او وي ما خو د کافرو مړو سره دا کار نه دی کړی دا خو دوی ډېر لوی ظلم کړی دی نو چې وحشي را مخامخ شو وی انت قتلت حمزه تا وجلی دی اوس که وایي چې نعم نو بېادبۍ کې راځي که وایي چې لا نه نو دروغو کې راځي وی قد کان من الامر ما بلغک وی صاحب چې تا ته کومه خبر رسېدلې د ټیک تر رسېدلې مطلب دا ما وجلی وی هل تستطيع ان تغيب وجهك مني وی دا طاقت دې چې دا مخ زمانه پرېږ کړي ستا دې مخ ته ګورم د خپل مبارک تره چهره رایادېږي د هغه هغه پرې کړې پوزه پوښکلې سترګې پرې کړې شونډه پرې کړې غوږونه رایادېږي چې تا ته ګورم نو تا طاقت لري چې د ما نه دا مخ غیب کړي وی بلکل دا طاقت لرم توره یې واغېسته ولاړه څه وایي ترونو دلته اوسه د حضور پاک په بلا دشمنان یو دشمن خو یې نه دي عیسایانو کې شته په یهودیانو کې شته په مشرکانو کې شته په غطفانیانو کې شته داسې دشمنان هم موجود دي داسې دشمنان چې اویا صحابه یو ځل وجلي داسې هم شته چې لس صحابه د حضرت خبیب دی وجلي دي هغې کې آثار او باقیات شته لیکن زمارو حضرت وحشی د پیغمبر د کوم دشمن انتخاب کوي وی د پیغمبر محبوب تره مې وجلی دی او ظلم ورسره شوی دی بدل به خلاصوم بدل یې په چا باندې خلاص کړه وی د پیغمبر غټ دشمن به وجلم هغه څوک و مسیلمة الکذاب چا چې د پیغمبر مبارک په زمانه کې د نبوت دعوه کړې وی په حقه نیزګۍ مې وویشته چې په کومه نیزګۍ مې حضرت حمزه شهید کړی او زه مکافئ به حمزه وی په دې حمزه بدن خلاصوما بدن به خلاصوم دې نه اندازه ولګوئ چې د پیغمبر د محبوب تره بدن یې په چا خلاص کړ د پیغمبر په غټ دشمن په وجلو پته ولګېده چې د پیغمبر غټ دشمن هغه دی چې د پیغمبر مبارک په دغه صفت د ختم نبوت باطله او د نبوت په صفت او جامه کې ځان عقیدې سره ورو تعلق لري دا به موږ منو دا به زموږ عقیده او د دې عقیدې چې چا دفاع کړې ده ابو مسلم خولاني رضی الله اور پسې په ابراهیم علیه السلام بردن و سلاما شو دغه رنګ اور پدن بردن و سلاما شو معتدل او نه طرف خبره خواره شوه ډېره زیاته دې مدینې منورې ته داسې وخت کې راورسېد چې رسول الله مبارک وفات شوی چې مدینې ته راغی د مدینې یو ستن سره یې خپله کډه کوډه ګوډې موډې کېښود او په ماندوز دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته راغی هلکه وایي مسافر معلومېږي وی یو وی د کومې علاقې نه راغلې وی د یمن د علاقې نه راغلې د پلانکي کلي نه یاره وی هلته موږ یو خبره اورېدلې ده چې یو سړی دی
او اسود عنسی اور تا غرزولی غرغنو اور تا اور پی گلی گلزار محفوظ شوی دا خبر ٹھیک دا او هم دی پخبر دی کرد حضرت عمر کوئی نه پیجن ویو ٹھیک دا وی تا دا واقعا اوریدنی دا وی ما لیدلی دا دی دی کنو وی ما لیدلی دا وی دا سری دی لیدلی دی وی او وی ساج قسمی حضرت عمر ورطا وی کہ تا اگا سری دی دی کہ اور تے گلزولی اور پہ گلی گلزار وی او ما لیدلی دی وی ساج قسمی وی او سامخ کے والار دی وی لکا چنتے وی او زیمہ حضرت عمر پاسد پر تندی باندے خکل کا اور صحابہ توائی ویدان اگا کستے کہ اسود عنسی تا پیغمبر دعوی پر دپے کفر کوي نه من اور کې اور په ګولې ګلزار کو او اراده بچي حضرت ابوبکر صدیق نے بولتا وی ابوبکر وی د پیغمبر مبارک محمد کې راته هغه کس څخه چې الله په ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی او پس کې په یاد تازه دي د حضور پاک د ختم نبوت په متعلق پیدا هغه کس ته مسلمان نه زب دا تاسو ته وې کہ چا دا پیغمبر دا دے ختم نبوت تا عقیدے دفاع کریں او چا دا پیغمبر دا دی دشمن مخابق سترگو کی سترگی منڈلی دے نو دا دنیا اور پہ خدا بردن و سلامن گرزو لے دے نو دا خیرت او دا جہنم اور بدد سیکن نقصانو لزے دا مالا مثال دے دا ختم نبوت عقیدے والا بڑی عقیدت خیٹ او کلکو سیگے مضبوط نن سبادار سے خلق روتے مرزا غلام احمد منافق انگریزان ویجن ٹو دا پیسو دا پانا یو وقیوے دا مہدی یو وقیوے دا عیسیٰ یما یو وقیوے دویلی پیغمبر او کلبیوے بزوری بیزوری دکا بزوری او بل وقیوے دویلی پیغمبر او کلم مثالی او صوت الالقاب پہ بدلون لکا گرکٹ کے خبر رنگونا بدلے یو وقت کی گولی دا خدایہ داون پڑے دا سے سپیرہ دے ما تا خدا دا سے دماغ و توازن میں ٹک نکاری نا دی سپیرہ بھی دماغ خیز رضی ہے دا رضی کتاب دے حقیقت الوحی و گورا دے کشتا نور میرے گلتا اسنا خبری کری دا پیغمبر تقریر بے خماسا دا سڑے کے ترے جستا خیز رضی زمان کلا ہے دیتا معجزہ ہوئی زمان ہے ذرا ویدہ معجزہ دا ماشاءاللہ دا خلق ٹوکے تا خالی پیغمبرے پر جوڑے کری دا منصور بادشاہ زمانے کی رسلی دا پیغمبرے دعویٰ اکھا اغیروں نے واقعت پیش کر ویستا سا معجزہ دا ویتا چی سخوانے ویخا یو کھٹکی دلتا اسا پیدا کردا ویو دریر وزی محلت رہا اگر دریر وزی محلت جدر کا بازار کی بیوالی دلتا بیراوڑی کر اسے را پیدا کا وی ما خدا پیغمبر ہے دعوی کری دا خدایہ کو میں نے نکر وی خدا شپک میشتے کی پیدا کی یوما دریر وزی محلت نرائیں لٹو کے تخانے خان کنیو میں ندی عدل دا خدایہ دعوی کرے اینا خدا انکا او ملکم زیری پٹاٹے کے ملک اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو گٹی میں ہرگز نمر تھا کبھی کٹھے کی بدی مردارے دے افغانستان کے امیر عبدالرحمن افغانستان بادشاہ اگلے خط دے گلے اور پانی کی لکلی کی بما ایمان رہا تو پیغمبر بما ایمان رہا اگوہ تا خط بشاہو لکل این جا بیا دل تراشا دا پارسی لفظ این جا مانا دلتا او بیا مانا راشا چه خط والا راگی مقبل مرگرو سر مشورہ کولا کہ اگر خما دویلی که دلتا راشا این جا بیا سوپا چاوی سیب سچی زو کلا کابل دا یو باچا در بان ایمان روڑی بطور کابل مقابل کہ مخیار و غیبی گوری پام کا وچے لار نشے چلار سے گوری این جا دنا جوڑائی اگر نبی آچا تقوصو کامیر عبدالرحمن نا ویتاق وطولی کسی این جا بیادل تراشا دادی وطنسوے ویماوی کترے دمات گوتو لراوت سکنا نو دی بدن نشان عبرت جو
بیا به څوک په نړۍ کې چغه ونه وکړي د پیغمبر داسې چل ورسره کوم مې دې کابلیانو سره ښکري وایي افغانیانو خو ورشه 250 کافران داسې وزغلولو داسې وډبول چې بیا د جس پرو پورې ختېدل او تښتېدل نو بل چا سره نو کابلیانو سره خاصې ښکرې جنګې مونږ ته اکثر د افغانستان دا طالبان وایي که نه مونږ پورې کله وخاندي یاره وایي تاسو هندوستان پاکستان کې دا د پیغمبرۍ دعوې شوي زموږ افغانیانو کې خو د یو راشي واقعي دا لاهوري پر غلام محمد فاروق د حضور پاک د حدیثو نه انکار کړی دا فتنې وایي تاسو کې دي هلته خو دې راشي زه ورته کله خاندم دی په قلار کې نه تاریخ ونه دی کتلی په کابل کې هم یو تېر شوی هغه به وایي لا اله الا الله احمد نور کابلي رسول الله احمد نور یې نوم احمد نور کابلي رسول الله خو چې دا ټکې ووایي بس افغانیان پې داسې راغوټه شو لکه د باز چې خرې ونه یې کړو ټوکړې ټوکړې یې کته کړې نو دې وایي زه پیغمبر یم ته څنګه پیغمبر یم زموږ استاد زموږ شیخ مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه یو ځل مې دې تپوس وکړه موږ ورسره مازدیګر ناسته مجالسه مو ورسره کوله میں اگر ډېرې زیاتې مناظرې کړې وې په انډیا کې دارالعلوم دیوبند کې استاد و نو اکثر به دارالعلوم دیوبند د طرف نه مناظرو له سره آریو سره سیکانو سره هندوانو سره ډېرې مناظرې یې کړې نو ما ورته یو ځل بیا اورېدلي وې چې تا قاضیانانو سره مناظره کړې وه تا ترې ګټلې وه ویې خندی وی تا ته څه پته لګي چې دا خو ډېره مشهوره ده مې هغو ډېر دلایل تاسو ویلي دي اخري داسې یو خبره راته وکړه چې داسې یو دغه غوندې خبرې یو اسانه غوندې وي او داسې لاجوابه غوندې خبره څه وه ما ته وایي چې هغې ظالم ما نه یو تپوس وکړو وایي چې دا ټول دلایل مې ورته ووي او ده سره بیا بل جواب نه و وی ما ته وایي چې یو تپوس ته ناخیره کې کوم مې وایه وی ما ته وایي چې دا نبوت د خدای رحمت دی که نه او د الله نعمت دی که نه ما وی بلکل رحمت هم دی او نعمت هم دی نو تاسو یې ولې بندوئ د حضور پاک نعمت چې ډېر شي ښه نه د خدای رحمت او د خدای نعمت چې څومره ډېر شي نو دا ښه خبره نه ده پرې چې نور خلک هم د نبوت دعوې وکړي که عظیم نعمت دی د خدای او رحمت اوس په قرآن نه پوهېږي یعنی قرآن کې دا نعمت الله ځان پورې خاص کړی څه وایي الله یعلم حیث یجعل لسانه الله وایي وایي دا نعمت هغه چاله ورکوم چې دی پېژنو زمیندار چې تخم کري په کومه ځمکه کې کري چې هغه ته پته وي چې دا ځمکه دا تخم زرغونی او دی نه زرغونی که د سړک په غاړه خط یې ملکي پلاټ دی او په 50 روپۍ مرله پلاټ دی نو هغې کې څوک غنم نه کري وي دا غنم نه زرغونی او په میره کې په 500 مرله ده هغې کې خلک غنم کري وی دی زرغونی نو زمیندار خو په دې پوه دی چې دا پلاټ د غنم زرغونی دی کې کرم او دا نه زرغونی کو خو خوري نه کرم نو خدای پاک ته دا وجود نه دی معلوم چې دې وجود د پیغمبري ورکول پکار دی دی نه دی ورکول لیکن جواب د هغه عقلي و افغاني صاحب یې ما عقلي جواب واخله وایي چې هر کله د خدای نعمت دی او د خدای رحمت دی نو ولې بندوئ ولې حضور پاک پورې خاص کوئ پرې چې نور هم حق نعمت عام کړي او خلک د پیغمبرۍ دعوې وکړي که نه وایي ما ورته نوټ راوویسته چې دا نوټ چې دی دا پیسې نوټ دا د خدای له طرف نه نعمت دی او رحمت دی که نه څوک درکړي ویم نو ما یې دا ولې بند دی چې ته وایې دا نوټ به چلېږي که یو سړی یې کور جوړ کړي دا دروا جوړېږي که که یو سړی کور نوټ جوړ کړي د دې نوټ په شان یا په یو فیکټرۍ کې جعلي جوړ کړي د دې نوټ په ځای نو ولې ولې دا وایي چې دا دې څوک نه جوړوي حکومت پې ولې پابندي لګوي څه چل دی وی نه که نه جي هغه نوټ چې د حکومت ټاپه پې لګېدلې هغه اصلي او چې د حکومت ټاپه پې نه لګېدلې نو هغې ته موږ نعمت نه شو ویلی زحمت د نعمت نه دی هغه جعلي دی که چا سره ګیر شو نو جیل ته به سزا به میلاوېږي ما یې په کوم پیغمبر چې د خدای له طرف ته د پیغمبرۍ ټاپه لګېدلې نو هغه پیغمبر اصلي دی او چې په چا د الله ټاپه نه لګېدلې هغه د روان دی
اگر جعلی دے اب ہم دا خدای جیل تے دا قرآن شریف دا دعا سونا زیاد آیتونا صراحتاً و دلالتاً و غیر عبارتاً اشانتاً دا غینا دا معلومی گی کہ پیغمبر مبارک اخیری پیغمبر دے اغنا فتبلنر آغل دے مبارک او درے سوا حدیث مبارک بلکہ دا غینا زیاد پورا تواتر تا خبر رسیدے اغینا دا معلومی گی کہ حضور پاک اخیری رسول و پیغمبر نبل آغل دے نشتاو نبارک اللہ الیوم اکملت لکم دینکم دا عرفات کے حضور پاک دا اعلان کرے دا وحی نازل شو دا عرفات میں میدان کے دا عرفے ورد او دا جمعیر ورد الیوم اکملت لکم دینکم دین میں نہ کامل کا واتممت علیکم نعمتی پر نعمت کے دا پورا کا ورضیت لکم الاسلام دینا اور اسلام میں دا لقوق کا بدا استاذ دین دے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکامل پورا شوے دا پیغمبر مقصد خدا کہ خلق و تدخدے تغذ مدین تاوالی او ویر رسی اگر دین خود کامل دے مکمل دے او نو مالا خدا خود دے کہ اسلام دے نو بل چاہتا سے ضرورت کی دے راضی دا پیغمبر دعوے کے نماروں و 7 ستمبر و 1974 73 غالباً کے 74 دے سبلین بل پاس اور الحمدللہ علماء کرام پاس کرے دے ہر مکتب فکر عالم پر کیسا میں ہر مکتب فکر مولانا شاہ احمد نورانی سے بنتا مولانا غلام روز ہزاروی سے بنتا رحمہ اللہ اور زمان کا شیخ دارالعلوم حقانی بانی استاد المحدثین استاد العلماء استاد المجاہدین حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ پر موجود ہے کوڑ والو استاد مصر دا پٹکی رسل پہ نبوت کے لئے سملے نفاس شیوے دے نستاز دا اکوڑی یو عالم یو بزرگ اور دا اکوڑی دا زنکی یو بچی دا کارنامہ دا کرے دے تاسو له پکار دی چې هر کال د ختم نبوت دا جلسه په دې تاریخونو کې کوي دا چهره د دې دارالعلوم په سر ده دا چهره د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په سر ده دا چهره دا په اسمبلی کې خلک وایي دا دی هغه دي اکوړوالو تاسو چې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه لېږلی دی اسمبلی ته او دا کومه کارنامې یې له کړې ده چې 100 کاله او 10 کاله خلک یې اسمبلو ته ولېږي قسم په خدای چې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه چې دا کومه کارنامه کړې ده که نه که دې د ماشي د وزر برابر تکبیر تورې ته نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب جامعہ دارالعلوم افغانیہ جامعہ دارالعلوم افغانیہ نعرہ تکبیر تاسو د مولانا د دارالعلوم حقانیه احسانات نشئ یوازې دا نه ده چې دارالعلوم حقانیه تعالی علما درکړل یوازې دا نه چې دارالعلوم حقانیه تعالی بزرگان درکړل تعالی مجاهدین درکړل تعالی زعما درکړل تعالی مصنفین درکړل تعالی محدثین درکړل تعالی مفتیان او فقها درکړل تعالی صوفیان او اذکیا درکړل نه دارالعلوم حقانیه کارنامه نن په اسمبلی کې دا پیغمبر مبارک د پټکی او د ناموس او د جامع د تحفظ په شکل کې او بل تعالی منظور کړی دی انشاءالله دا کمال شوی کمال او بیا د دې مناظره چا کړې ده مباحثه چا کړې ده میدان چا ګټلی دی د مرزا ناصر نه مفتی محمود رحمت الله کہ کلا اسمبلی کے بل پیش شو او حضرت مفتی سے دعوت ورکړی چې دا ووره دا د اسمبلی د ریکارډ حصه ده چې دعوت ورکړی شو چې ته په دې خپل دلایل پیش کړه مفتی صاحب عجیبه خبره وکړه
مولانا عبدالحق صاحب خوا کې ناست دی، مولانا غلام غوث هزاروي صاحب ناست دی، نور علما هم ناست دي ټول، مولانا یوسف بنوري او دا خلک هم راغلي دي ګیلرو کې ناست. مفتی صاحب ته وایي دلایل پې پیش کا، چې دلایل پیش شي کہ دا قادیانی وہ کافر دے غیر مسلم دے بل بپاس کو مفتی سے پاس سے نہیں، آج میں دلائل نہیں پیش کروں گا. بولے اگر یہ بل آج پاس ہوا اسمبلی سے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو یک طرفہ بل ہے، اور قادیانی کہیں گے کہ ہم تو موقع پہ موجود نہیں تھے، یہ مولوی لوگ تو ویسے لوگوں کو کافر بناتے ہیں. یہ تو ایک طرفہ ون وے ٹریفک، یہ تو ایک طرفہ بل ہے. اور تمام غیر مسلم انگریز اور یہود سب کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایک طرفہ تھا. اس مجلس میں کوئی قادیانی تھا ان کو جواب دیتا؟ کوئی تھا نہیں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ نہیں، آپ مرزائیوں کا جو باطل خلیفہ ہے مرزا ناصر ان کو بلاؤ، ہم یا باس کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت ہو جائے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیسا ہے، حق ہے یا حق نہیں. ان کو بلاؤ تاکہ میدان پر مناظرہ اور مباحث ہو جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. مرزا ناصر رہو مرزا ناصر سر پہ اسمبلی کی ڈیبیٹ اور مناظرہ مفتی محمود کړی او دا مناظره ته وګټله، او چې مناظره وګټله چاته ورسره څوک ولاړ دی ماشاءالله، چاته ورسره کابینې امت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ولاړ، مولانا غلام غوث ولاړ دی، چا منظوراني چې چا څوک محرک او فلم پیش کړی دی هغه هم ورسره ولاړ، نور علما ولاړ دي مختلف مکاتب فکر. لیکن ڈیبیٹ و مقابلہ وکړه چې ویې کړله نو بل منظور شو په 7 ستمبر 1974 او دا بل منظور شو چې قادیانی د نن نه پس په پاکستان کې آئینی طور ځان ته مسلمان نه شي ویلي به کافر. لیکن کوم ځای کې خپل عبادت کې مسجد ورته نه وي مرداړه ورته یو کار څه وایي دی به خپل مړی د مسلمان په مقبره کې نه ښخوي، دی که اوښ ته ودرېږي اقلیت په بنیاد به ودرېږي، دی که اوښ ورکوي د مسلمان په حیثیت به نه ورکوي، دی هم د مسلمان نه شي نامنظوره. ښه دی ورپسې چې دی کې ترمیم پکار دی او دا پکار دی او دا پکار دی او دا پکار دی او دا پکار دی، ترمیم مرمیم پکې نه شي کېدی. تر څو چې په دې مخ د ځمکه د مفتی محمود مولانا غلام غوث هزاروي او مولانا عبدالحق رحمت الله علیه او د دیوبند بچي موجود دي چې پلارم په دې بل کې څه قسم هم ترمیم نه شي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جلالی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ویسے جامعہ کې هم مفتی صاحب راغی مدینه منورې وی مونږ ډېر زبردست استقبال وکړ، ټوله دنیا کې یو جشن و جشن. په پاکستان کې د ختم نبوت تحریک دې نه مخکې چلېدلی و، 10,000 مسلمانان پکې شهیدان شوي. وی چې مفتی صاحب راغی مونږ ورسره استقبالیه ورکړه، مبارک صاحب مبارک حضور پاک ته سلام وکړ، یا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما بار ووت چې واپس راغی بیا ورته مونږ حضرت تاسو خو سلام وکړ راځئ لږ ګور دمه شو. وی نه صبر وکړئ بیا ورځم. مونږ وی صاحب ولې تا خو یو ځل سلام وکړ؟ وی دا خو مې حضور پاک ته خپل سلام وکړ، اوس بل سله ورځم. حضرت سله ورځئ وی رسول الله مبارک ته د پاکستان د مسلمان د طرف نه د ختم نبوت او د پیغمبر د شملې د ګټلو مبارکباد پیش کړو. نو بیا ورغی مونږ ورسره نو رسول الله مبارک ته ودرېد مخامخ خو ډېر یې وژړل او ورته ویل د الله رسوله مبارک دې وي د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه تا د مبارکباد درکوم. د پاکستان مسلمان ستا شمله وګټله، ستا شملې اوچته کړله او ستا دشمن قادیانې آئیني طور کافر قرار کړو، غیر مسلم قرار کړو. پاکستان کې به ځان ته مسلمان نه وي. مبارک مبارک مبارک. دا شمله په تلته کې چا ګټلې ده ووایه؟
مفتی محمود کہتے ہیں ددار تعلق بانی مبانی مولانا عبدالحق سے رحمہ اللہ اور نور علماء پٹاڑ باندھے اور ڈیبیٹ اور مناظرہ ونوے اور یک طرفہ پہ ترنوا دا مناظری نہ پس میدان کے دلے شیوے دا دا دیوبند بچی کارنامہ و کردار دے مال وقت منزلی وزید اکتفاق کرنا پھر جملہ دا وقت محترم رو جناب عادل خان سے اور غصر کے صبح دا دی مسجد بین خاک کی تبکیم لی اور کم وگیری و صلاح والارنی دی مسجد بین خاک کی کوشش محنت کرے طولتا دی اجتماع باندے منعقد کولو ماندے مبارکباد پیش کوما اور دا خپل گران قدر محترم رو جناب مولانا مفتی صاحب عبادت سے مفتی بیاد آتے داغا دعوت باندے گڑے دور لگا ہمیں دیر گران دے دلتا حاضر شما اور تاسو دی گرمے کی سخت گرمی دا بیان دلتا تشریف فرمائے